د لوی سپېڅلي الله په سپېڅلي نوم د جهان ټلویزیون درنو معزز لیدونکو السلام علیکم. زه حنیف صافی یم. تاسو ته هرکلی وایم. د ورځې شننه خپرونه ده. په بحث کې را سره میلمه شته. د ورځې موضوع چې موږ ټاکلې ده د ښاغلي دوستم راتګ هیواد ته او دلته هغه تورونه چې په ده تپل شوي وو او بالاخره یو رنګ ویلی شو چې غیر قانوني کړنې دوی کړې وې او دلته بیا خپله د ولسمشرۍ یا افغان حکومت ترخوا دغه غیر قانوني کړنو ته یو رقم د پټېدو لپاره یې څه کارونه وشول او دا د 14 میاشتې هغه تبعید یا هغه سفر چې دوی درلود ترکیې ته د هغې نه راوروسته راغی. بالاخره یو ورځ جوړجاړی وشو او جوړجاړي کې تر ډیره افغان ملت داسې وانګېرله چې بالاخره دلته په قوي خلکو باندې قانون نه پلی کیږي او هغه کسان چې قوت لري، سمتي قوت لري، ژبنی قوت لري او خلک یې تر شا یو رنګ ولاړ دي، د هغوی پر وړاندې یا د هغوی دغه ناغېړیو پر وړاندې د قانون پلي کېدل ناممکن او ناشوني ښکاري. په دې تړاو او د ښاغلي دوستم راتګ هیواد ته چې د سولې په برخه کې به څومره دا مؤثر واقع شي، واقعا لکه چې په راتګ سره یې ویلی چې دا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې ملاتړی دی، په داسې حال کې چې دوی پخوا د طالبانو سره په مقابل یا په جګړه کې ولاړ وو. په دې اړه مو د اجرایي ریاست د تحقیق او مطالعاتو د معاونیت ارشد کارشناس ښاغلی ضیاءالحق فیروزکویي را سره په استودیو کې دی. ښاغلی فیروزکویي ستړی مه شئ، په خیر راغلی. ښاغلی فیروزکویي، په رښتیا سره خپله حکومت په کومو کړنو لاس پورې کوي؟ واقعا د قانون پلي کېدو ته وفاداره دی که داسې لکه تاسو چې وکتل د ښاغلي دوستم راتګ هیواد ته او بیا داسې خلک داسې انګیري چې یو ورځ معامله وشوه او قانون تر پښو لاندې شو؟ سلام خدمت شما، خدمت بیننده های تلویزیون جهان. یک چیزی بیایم ما کمی واضح‌تر صحبت بکنیم، یعنی همون گوشه هایی که ملت افغانستان آگاهی ندارند به او اشاره شود. بحث آقای دوستم و دوسیه نسبتی که بوده، افراد از بادیگاردهای آقای دوستم به سارانولی معرفی شدن و بحث قانونی و از رای قانون که قرار بود بنابرای دوسیه نسبتی ایشچی که بوده او مراحل قانونی خود تعیین میکنه و فعلا هم لوی سارانولی افغانستان این مورد تحقیق دارن. او اگر قسمت از دوسیه مربوط به آقای دوستم شما بدون شک ای که آقای دوستم داخل کشور باشن نباشن و این موضوع تطبیق میشه و ای که آمدن ما نقاط مثبت آمدن آقای دوستم بیم بررسی بکنیم. بدون شک قانون برای همه مردم افغانستان یکسان، دولت در تلاش است که تطبیق شود و قانون تطبیق میشه. شاید در بعض موارد دیرتر و یا پسانتر تطبیق شود، اما قانون یگانه راه رسیدن به رفاه اجتماعی، رسیدن به زندگی صلح آمیز تطبیق قانون است که دولت مصمم به تطبیق قانون بالای تمام اتباع افغانستان است. یعنی یو څه چې تاسو خلکو ته زیری ورکوي دا ده چې بالاخره به قانون پلی کیږي که هغه پارچه وسي. بالای هر کس که باشه قانون تطبیق می شود. ما هم نکات مثبت آمدن آقای دوستم بگویم. آقای دوستم بدون شک تاثیرگذاری روی روند صلح افغانستان داره، روی بهبود وضعیت افغانستان داره. یک کتله بزرگ از مردم افغانستان پشت سر آقای دوستم هست و امروز امیدوار هستیم که با آمدن آقای دوستم وضعیت امنیتی در شمال افغانستان تغییر بکنه. از یک طرف فشار دشمنان مردم افغانستان است و گروه های مسلح است و از طرف دیگه هم نارضایتی های مردم باعث شود که ما یک دم خدای نکرده باعث ضعیف شدن حکومت مرکزی در یک قسمت از کشور شد. او زیانبار است. به او خاطر آمدن آقای دوستم به کشور با فال نیک میگیریم و این تاثیرگذاری مستقیم روی وضعیت امنیتی و صلح افغانستان داره. ولې ښاغلی فیروزکویي تر ډیره په ناقانونه کړنو کې ککړ خلک که هغه یا د حزب مشر وي یا یو حکومتي چارواکی وي یا یو بل زورواکی وي
کله چې یو ناقانونه کړنه دوی څخه سر نیسي او څارنوالۍ یا حکومت دا راغواړي چې بالاخره د خپل سپیناوی وکړي، بیا د دوی هغه طرف خلک کومې ډلې چې لري، کوم کسان چې دوی لري، یا یې په پیسو یا یې په زور یا یې په خوښۍ دوی خپل کړي دي، دغه کسان ګوري نه چې قانون دلته د پښو لاندې کېږي او دوی بیا مظاهرات ترلاسه په لاره اچوي. واقعا دغسې مظاهرات تاسو د قانوني اړخه د خلکو حق بولئ که نه، دا هم یو ناقانونه حرکت دی؟ شما ببینید قانون مشخصه در قسمت اجتماعات، تظاهرات و بیرون آمدن به جاده، تحصن، اینا قانون مشخص داره. با در چوکات همون قانون حق مدنی مردم هست که تظاهرات بکنن، مگر این به قضاوت مردم برمیگرده که از چه کسی و در چه جایگاهی دفاع بکنن. و مردم هم در این قسمت واقع بینانه تر اگر ما بیایم بحث بکنیم ملامت نیستن، چون تا حدودی بعضی نارسایی ها، بعضی فسادی که متاسفانه در حکومت وجود داره باعث میشه که مردم به نوعی شکافی بین حکومت مردم ایجاد شود و همین فساد، نبود امنیتی صحیح که مردم احساس امنیت بکنن باعث میشه که یک کتله بزرگ مردم پشت یک کس استاد شوند که یک امنیت نسبی بین اون مردم آورده. بعضی از رهبران جهادی، بعضی از سیاستمدارها، بعضی از بزرگان حزبی شاید در سیاست کلان کشور کارهای خلاف قانون، خلاف منافع ملی کرده باشند، مگر در مواردی با تعداد افرادی که در اطراف او جمع میشن با اونا از نگاه تامین امنیت کارهای نیکی کردن و همون کارهای نیک باعث شده که اونا بیان اطراف او استاد شوند. امروز اگر ما بیایم آقای قیصری جرم کرده بوده، نکرده بوده، او را ارگانهای عدل و قضایی بررسی میکنن و راهی که باید آقای قیصری گرفته میشد این طریقش نبود و آقای قیصری مشخص بزرگی و کلانی نمایندگی از یک قوم مشخص میکرد و همون قوم هم ما دیدیم که در تمام افغانستان در ولایت‌های شمال و شمال شرق و حتی جنوب غرب که بادغیس بوده، اینا آمدن با یک صدا پشت سر آقای قیصری استاد شدن. و اگر ما صدای هرات ببینیم که هرات صدا بالا کرد که قیصری را گرفتین، مثلا کسای دیگر هم که از قبیل قیصری است گرفته شود و این کار دولت ما فال نیک میگیریم که بیاید در مقابل قاسبین هغه کار چې باید حکومت کړی نه وای او دا د بل لار څخه رانیولی باید مبارزه شود با این مردم، با مردم زورمند مسلح غیر مسئول. اینا اراده مصمم از دولت که با این مردم مقابله شود، چون اینا باعث ناامنی ها در کشور یک چیز دیگه متاسفانه آقای است. فیروزکویی، مبارزه را شما یادآور شدن واقعا با یک شخص زورمند یا غاصب یا کسی که از قانون فرار میکنه مبارزه را با آن که حکومت میکنه، مگر در بعد بعدی یا در بخش بعدی از او کسایی است که مثلا مظاهرات به طرفداری قیصری را میبینیم. با این مردم باید از کدام را حکومت برخورد کنه؟ آیا این را از لحاظ افهام تفهیم بکنه یا آگاهی عامه نهایت تاثیرگذاره. امروز اگر بتونم از آدرس نهادهای حقوق بشری، از آدرس دولت افغانستان، از آدرس کسانی که به خاطر تامین امنیت صلح اینا در کشور کار میکنن، امروز اگر آگاهی داده شود به مردم ضرر این افراد مسلح و منافع ملی که تحت خطر است و زمین های دولتی که غصب می شود، همکاری با دشمنان مردم افغانستان، در این قسمت اگر آگاهی عامه داده شود، آگاهی داده شود به مردم یک نوع روشنایی داده شود که اینی ضررها را داره. میفهمن که مثلا مظاهرات ما با کدام سمت و سو باشه. یک چیز دیگه که آقای فیروزکویی، یک سو از یادآوری از نشست‌های صلح بین امریکا و طالبان یا مثلا اوربنده که ما شما داشتیم در روزهای خوشی مردم از او و تجلیل از روزها و در قدم بعدی مثلا میبینیم که سخنهای را از احزاب از سیاسیون کشور میشنیم که حکومت در یک رقم جنگ قومی را دامن میزنه، جنگ سمتی را دامن، جنگ حزبی را دامن میزنه. واقعا صلح با طالبان منجر به صلح خواهد شد
یا روبرو شدن با احزاب و جنگ های سمتی و زبانی را دامن زدن منجر به یک جنگ دیگه خواهد شد؟ شما ببینید ما در قدم اول باید دولت افغانستان و مردم افغانستان از صلح بین الافغانی حمایت کردن و حمایت هم بکنن و نتیجه صلح بین الافغانی ما دیدیم بدون هیچ سرمایه گذاری، بدون هیچ نوع مصرف، بدون هیچ کدام هزینه جانبی، مثلا آتش بس 3 روزه برقرار شد، گرچه از طرف دولت زمان طولانی تر داشتن، از طرف طالب ها 3 روز اید صلح شد و بدون کدام مصرفی 3 روز مردم افغانستان در حالت امنیت و صلح سرتاسری زندگی کردند. این معنا یکی از مفاد صلح بین الافغانی است و امروز هم ایالات متحده آمریکا آمده با طالبان وارد مذاکره شده و این بدون شک با هماهنگی با دولت افغانستان بوده که در نقطه آخر یا هم به اصطلاح فوتبالیستا دقیقه 90 حرف آخره امیدوارم که دولت افغانستان